د شمال زون ډبرو سکرو اماراتي شرکت لخوا د معیاري سکرو د رایستو او کاري فرصتونو د زیاتوالي په درشل کې د بغلان ولایت تل او برفک په انارک سیمه کې د ډبرو سکرو یو نوی کان پرانیستل شو. دغه راز یادې ولسوالۍ کې د سروې وروسته 2 نور کانونه هم تثبیت شوي دي. مسؤلینو د یادو کانونو څخه د سکرو رایستنه او د کورنیو تولیداتو زیاتوالی د هیواد د طبیعي زیرمو څخه د غوره ګټې اخیستنې یو مهم ګام وبله او زیاته یې کړه چې تر دې مهاله له 100 تنو څخه زیاتو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی وایي اوس په ورځنی ډول تر 30 ټنه تولید لري او هڅه کوي چې دغه تولید تر 200 ټنه ورسوي. د بغلان ولایت تل او برفک ولسوالي د دې کان پرانیسته د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیدلو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاري په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه والي مهم رول لوبوي. همداراز هڅه کیږي چې د ډبرو سکرو استخراج په منظم او معیاري ډول ادامه پیدا کړي. این ساحه نو خوشبختانه یک ساحه بسیار وسیع است که انشالله با رسیدن به مواد مفیده در این ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه و دوم تولیداتش است که امروز ما 30 تن تولید در این ساحه داریم که این نظر به پلان پیش بینی شده که باید عملی بکنیم در این ساحه. از 150 تا 200 تن باید روزانه ما تولید داشته باشیم. تونل جدید که به نام نمبر 4 در سایه انارک ولسوالی تل او برفک فعالیتش امروز رسما آغاز کردیم و ما با تمام تجهیزات به شکل استاندارد اساسی کار زیر به پیش میبریم. با بهره برداری از این تونل سطح تولید ما در معادن تل او برفک افزایش پیدا میکنه و این سطح تولید ظرفیتش به بیشتر از 100 تن در روز انشاءالله خواهد رسید. سربیره له دې مسؤلین وایي د کانونو څخه معیاري رایستنه کولی شي د انساني زیانونو د طبیعي زیرمو د له منځه وړلو او پیښو څخه مخنیوی وکړي. وقتی که ما ساحات به شکل تکنیکیش و معیاری استخراج بکنیم هم سطح تولید ما بالا میره و هم مسئولیت کار به وجود میاد. اگر غیر تکنیکی ما کار کردیم هم سطح تولید پایین میاد، هم عمر معادن کاهش پیدا میکنه و هم تلفات انسانی را ما در قبال داشته باشیم. ما کوشش میکنیم که آهسته آهسته معدنکاری معیاری را در حوزه تل او برفک گسترش بدیم و شاهد روزی باشیم که جای معدنکاری غیر معیاری را معدنکاری معیاری بگیره. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د یاد کان له پرانیستې هرکلی کوي او وایي دغه اقدام کولی شي د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مثبت اغیز ولري. وادی یک کاری است که ما از روزگار و نفقه روزگار خود از در میاریم و از دولت خوش هستیم که معدن‌های دولتی را کار کرده. بسیار زیاد خوش هستیم. تامین معدن و معدن‌داری کار شده، روزگار ما پیش میره، از این کار خوش هستیم. د یادولو وړ ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو، نفتو ګازو، مالګې او ورته نورو برخو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. زبید خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، بغلان ولایت تل او برفک ولسوالۍ.